یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې د دوو خویندو ترمنځ جنګ شوی دی، جګړه شوې ده او بیا مشره خور راپاڅېدلې ده. کشره خور یې په ډېر بې درده سره وجلې ده. پولیسو په خپله یو اعلامیه کې یو رپورټ کې ویلي دي چې دا واقعه د وزیرآباد په علاقه کې په چیمه کلونه کې مخې ته راغلې ده او وایي چې دغه ملزمه چې مشره خور یې وه اوس یې ګرفتاره کړې ده او د دغه وقوع د ځای نه یعنې کوم ځای کې چې دا واقعه شوې ده د هغه ځای نه د قتل آله چې هغې کې چاړه شامله ده هغه نیولې شوي دي او را پیدا شوي دي. پولیسو په خپلو خبرو کې ویلي دي چې کومه ملزمه ده یعنې چا چې دا قتل کړی دی او خپله وړه خور یې وجلې ده دا د خپل خاوند سره د جګړې او د جنګ د وجې 2 کاله کېږي چې په خپل مور په کور کې وه، یعنې خفه راغلې وه. خپل خاوند سره یې هم لانجې مسلې او پرابلمس چلېدل د دې د وجې دا راغلې وه او خپل پلار مور کره وه. نو بیا داسې شوي دي چې د دې ذهني توازن هم ویل کېږي چې درست نه دی او د همدې لپاره دا هسپتال ته هم منتقل کړی شوې ده ځکه چې دې به خپل هغه کور یادولو د خپل هغه کور په باره کې دا په ډېر ټینشن کې وه. په دې وجه باندې کله چې د وړې خور سره جنګ کړی دی نو په وړه خور باندې په چاړه باندې ګزارونه کړي دي چې هغه یې ځای په ځای باندې وجلې ده. الله پاک دې زموږ ستاسو په خلکو زموږ ستاسو په معاشره باندې خصوصي رحم وکړي. زموږ ستاسو په خلکو کې یو لوی مشکل یو لوی مسله دا هم ده چې په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي. نو په دې وجه باندې د سړي او د ښځې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، د دوی ترمنځ لانجې او مسلې زیاتېږي او په ځای د دې چې دغه مسلې حل شي دا نور هم داسې شدت اختیاروي چې ډېر زر د طلاق اړخ ته د دې مخه وشي. الله پاک دې د هر چا د خور او لور قسمتونه د ښو کړي او د داسې دردونکي او سخت حالت نه دې الله پاک ټول مسلمانان وساتي.